یو بل روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته یو صحابي راغی معاویه بن جاهبه او ورته راغی یا رسول الله زه جهاد ته ځم ستا سره. هغه ورته ویل ستا مور شته دی؟ هغه ورته ویل لاړ شه د هغې خدمت کوه. ویل نبي صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې دا کس د مور او پلار خدمت ته لکه ډېر حاجت لري چې دی خدمت وکړي د هغې، او په دغه ټیم کې چونکې جهاد په دغه موقع باندې فرض کفایي و، نور مجاهدین موجود وو، زوره ډېر زیات و. او جدا مسله ده چې جهاد کله فرض عین وي بیا د مور او پلار اجازه ته ضرورت نشته دی، کله جهاد فرض کفایي د مور او پلار اجازه ته ضرورت شته دی. او ته بیا راغی، بیا ورته رادرېدل. نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اخره کې ویل مور دې شته دی؟ زه ورته مور دې شته؟ نه ورته ویل او شته دی. ویل لاړ شه ویل که فلزمها، لاړ شه هغه لازم ونیسه، فإن الجنة تحت رجلیها، جنت خو د هغې په خپو کې لاندې دی، مانه د هغې په خدمت کې جنت دی، هلته لاړ شه د هغې خدمت وکړه. ګوره په دې موقع باندې نبي صلی الله علیه وسلم د مور خدمت چې کوم دی دا د جهاد سره هلته برابر کړی دی. لاړ شه د هغې خدمت کوه. ابن ماجه دا حدیث نقل کړی هم په حسن سند سره. یو روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يدخل الجنة عاق لوالديه، هغه سړی به جنت ته نه داخلېږي چې کوم سړی د مور او پلار نه نافرمان دی. ګورئ دا د نبي فیصله ده. ولا مدمن خمر، او نه کس چې هغه شراب خور دی او همیشه شراب څکي، او بل هغه کس ولا مؤمن بالسحر، هغه کس چې په جادو باندې ایمان او عقیده ساتي. امام احمد رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی، صحیح حدیث دی. یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو باندې راغی یا رسول الله مل کبائر غټ غټ ګناهونه کم دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل الاشراک بالله، د الله سره شریک جوړول. بیا ورته ثم ماذا، بیا کومه یوه ګناه غټه ده؟ هغه ورته وایي ثم حقوق الوالدین، بیا د مور او پلار نافرماني کول دا غټه ګناه ده. امام بخاري دا حدیث نقل کړی دی. یو روایت کې داسې راغلی دی، امام ابن حبان امام ابن خزیمه نقل کړی به اسناد صحیح. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی ویل یا رسول الله ارأیت ان صلیت الصلوات الخمس، یا رسول الله مال خبر راکا که زه 5 منځونه کومه، وصمت رمضان، د رمضان روژه د هغې اهتمام هم کوم، هغه هم نیسمه، وادیت الزکات، زکات هم ادا کوم، وحججت البیت، او د بیت الله حجم کومه. نو ما کان لی فما کان لی، ما دپاره به څه ثواب کې ما ته څه میلاویږي؟ مونځم کوم، روژه م نیسم، زکات هم ورکوم، حجم کوم، ما ته به ثواب کې څه میلاویږي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل من فعل ذلك كان مع النبیین والصدیقین والشهداء، دا کارونه چې چا کول دا به د پیغمبرانو سره ملګری، دا به د صدیقینو سره ملګری، دا به د شهداو سره ملګری، الا ان یعق والدیه، مگر که د مور او پلار نافرمان و نو ګوره بیا نشي کېدلی. معلومه ده چې یو سړی منځګزار هم دی، روژه م نیسي، حجم کوي، زکات هم ورکوي، صدقات هم ورکوي، لیکن دی د مور او پلار نافرمان دی، عاق دی، د دې سړي مونځ فایده نه ورکوي، د ده زکات هم فایده نه ورکوي، د ده حج هم فایده نه ورکوي، او د ده نورو صدقات هم فایده نه ورکوي. داسې د ښکته پورته کېږي نه، څه فایده نه کوي چې د مور او پلار نافرمان دی. یو روایت کې داسې راغلي واورئ زما وروڼو، کم کسان چې د مور او پلار نافرمان دي واورئ، ځان سره نوټ کوي. کیدای شي داسې کسان دي مجلس کې مي چې مور او پلار سره څه خفګان مفګان وي، مور او پلار خفه کوي. ډېر کسان داسې دي چې هغوی مور او پلار ته داسې نیغې خبرې کوي ته به چې دی پلار دی، داسې نیغېږي ورسره. نو واورئ ځان سره دا حدیث نوټ کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل الذنوب، هر گناہ چې کوم دا ټول گناهونه یؤخر الله منها ما شاء الى یوم القیامت، د هغې سزا الله رب العالمین کله چې وغواړي نو قیامت ته وروسته کوي. اکثر گناهونه داسې دي چې سړی وکړي په دنیا کې نو الله رب العالمین یې سزا قیامت ته وروسته کوي.
الا حقوق الوالدین مگر د مور او پلار نافرمانی فانه يعجل لصاحبه کم سړی چې د مور او پلار نافرمان دی دنیا کې د مرګ د مخکې به الله تعالی سزا ورکوي نور ګناهونه کېدای شي الله وروسته کي په هغې هم کله کله مخکې ملاو شي لیکن د مور او پلار نافرماني په دې کې به خامخا د مرګ د مخکې درته الله سزا ورکوي که دی پې پوهېږي او که نه پوهېږي پې دا حدیث هم امام ترمذي نقل کړی دی او سند یې صحیح دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هلته یو سړی راغی ورته ویل صاحب دې مسلې تپوس کوم یې وکړه ویل اني خطبت امرأة فابت ان تنکحني ما د یوې ښځې د یوې جنۍ تپوس مې کړی او هغې انکار وکړو چې زما څه نکاح وکړي دته خوښ هم وه خو هغې انکار وکړو چې تا سره نکاح نه کوم وی خطبها غیري بل چا د هغې تپوس وکړو وی فحبت ان تنکحه هغې هم خوښه وه چې زه ورسره نکاح وکړم دغه کس سره وی فغرت علیها فقتلتها ما له غیرت راغی په دې خبره چې دا خو زما خوښه ده او دا ده اخیستله زه راولګېدم هغه جنۍ مې څه قتل کړه مړه مې کړه هغه دا بعضې جاهلان داسې کوي که نه نو فهل لي من توبة زما توبه قبلېږي که نه نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته وفرمایل ویل امک حیة مور دې ژوندۍ ده نه ورته ویل الله مور خو مې مړه ده ویل هغه ورته ویل بس لاړ شه او دعاګانې او استغفار غواړه ډېرې زیاتې صدقې هم کوه استغفار هم غواړه دعاګانې هم غواړه کیدای شي الله دې معاف کړي کله چې کس لاړ نو د ده نه خوا کې خپل شاګرد تپوس وکړو ویل صاحب د دې مور تپوس یې تلاول ولې وکړو د مور تپوس یې ولې وکړو هغه ورته ویل اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل ما تبل یو عمل نه دی معلوم چې هغه الله ته سړی ډېر نږدې کوي من بر الوالدتي د مور د نیکۍ نه د مور څخه د احسان کولو نه علاوه بل عمل داسې ماته معلوم نه دی چې هغه سړی الله ته ډېر نږدې کړي ځکه مې ورته ویل چې مور دې ژوندۍ ده چې لاړ شي د هغې څه احسان وکړه نو ستا دا نیکي به سیوا شي نو په دغه ګناه باندې به غالبه شي ما ته بل عمل داسې نه و معلوم چې ما ورته ویلي وی چې لاړ شي هغه وکړه چې ستا په دې ګناه باندې غالبه شي ځکه ان الحسنات یذهبن السیئات نیکۍ خو بدۍ ختموي خو د مور ژوندۍ نه ده اوس هغه خپل قسمت دی یو صحابي دی عوام ابن حوشب رضی الله عنه دی فرمایي وی نزلت مرة حیا زه یو ځل وی یو قوم یو قبیله و د هغې خوا ته هلته زه لاړم مېلمه شوم هلته وإلى جانب ذلك الحي مقبرة او دغه علاقه چې کوم وه دغه کلی چې کوم و دغه قبیله چې کوم وه د هغې یو سیټ ته مقبره وه هلته مقبره وه هلته غټه مقبره وه فلما كان بعد العصر وی مازدیګر نه وروسته به چې کله شو نو انشق منها قبر پای کې یو قبر وشلېد ګوره یاد لرئ دا ضعیف واقعات موږ نه بیانو چې هسې قصه ګو خلک یو دا عادت زموږ نه دی بعضې خلک ضعیف روایتونه بیانوي او واهیات قصې بیانوي څه سند یې معلوم نه شیخ البانی رحمه الله مشهور محدث دی عظیم هغه د دې حدیث ښه تحقیق کړی چې حسن الاسناد نو دا قبر وچاودېد په مقبره کې مازدیګر نه وروسته فخرج رجل رأس الحمار دا قبر نه یو سړی راووتو چې دا سړی دا سر چې و د خره په شانته و وجسده جسد انسان باقي بدن د انسان په شانته و فنهق 3 نهقات 3 ځله اڼاره یې وکړو د خر په شانته ثم انطبق عليه القبر بیرته بیا قبر راجوخ شو داسې قدرتي به کولاوېده مازدیګر نه وروسته او 3 ځل بیا اڼاره یې کوه بیرته په قبر کې ورنوتو په قبر بیرته جوختېده وی فإذا عجوز تغزل شعرا او صوفا ناسه پالته یو بوډۍ وی ناسه په دغه علاقه کې وی هغې دا وچغنې یا وړۍ د دې نه دا دغه جوړول دا کوټونه بوټونه بنې منې دا سپڼسي چې کومه څه هغې پیول نو فقالت امرأة یوې ښځې ما ته وویله ترا تلک العجوز دغه بوډۍ ته یینې وی ما ورته ویل چې ما لها ولې څه چل دی
وی قالت هغې ماته ویله هغه ښځې وي چې تلک ام هذا دا بوډۍ چې کوم ده دا د دې قبر چې کوم سړی راووت دا د مور ده. قلت ما ورته ویل چې وما کان قصه دا قصه څه ده اصل ناشنا واقع نه ده. وی قالت هغې ماته ویله چې کان یشرب الخمره دې سړي به شراب څکل فاذا راح نو کله به چې د بېګا په ټیم کې راغی نو تقول له امه مور به ورته ویله یا بنیه ای بچیه د مور او پلار خو دغه ښایسته الفاظ دي خواږه الفاظ ای بچیه ای ګله قربان ستا دا الفاظ دي دی بچی به د زناور په شان ته راوچت شي بشي بیا څه چل شوی دی شور دي شروع کړی دی مردم څه انسانیت دی سړی مور ته سړی څه نیغ الفاظ وي هغه ورته ویل یا بنی اتق الله ای بچیا د الله نه ویرېږه الی متى تشرب هذه الخمره څو پورې به دا شراب تسکي نو فیقول لها دې سړي به وایي دې مور ته ویل انما انت تنهقین کما ینهق الحمار ته خو داسې اړنېږې لکه چې خر اړنېږي ما ته. دې سړي دې هلک دې مور ته ویل قالت یا ښځې فمات بعد العصر دا هلک چې کوم دی پس د مازدیګر نه مړ شو. نو دې ښځه وایي فهو ینشق عنه القبر بعد العصر كل يوم اوس هره ورځ د مازدیګر نه پس دا قبر دغه شان تشریږي فینهق 3 نهقات او دا هلک ترې راوځي او 3 ځل اڼاره کوي د خر غوندې ثم تنطبق علیه القبر بیا بیرته قبر جوختېږي په ده باندې. امام اصبهاني دا نقل کړی دی او بیا وایي امام اصبهاني وایي ابو العباس الاصم چې مشهور محدث دی په نیسابور کې نیشاپور چې ورته ویل کېږي د ایران ښار دی په هغې کې وایي ډېر غټ جماعت د اهل علمو ناستو وایي د په مخ کې دا واقعه بیان کړې وه ټول ویل چې بلکل دا خبره صحیح ده. دا کله کله الله رب العالمین خلکو ته داسې ښیي په دنیا کې مو ته ښیي دا لازم نه چې هر سړي سړي کېږي دا موږ ته نمونه ښیي لکه څنګه چې روایت کې راغلی چې یو کس کاتب وحی اوس مسلم کې روایت دی د نبي صلی الله علیه وسلم دپاره به وحي لیکله او بیا هغه مرتد شو او بیا چې کله هغه مړ شو نو ځمکې ځان ته نه پرېښوده 3 ځلې یې راګزار که بار ته ځمکې کله کله داسې هم کېدلی شي د واقعیت شته نه داسې. اوس دا خو د دې کس سزا وه چې ده صرف مور ته دومره ویلي چې ته د خر غوندې دومره اڼېږي ما ته کم سړی چې په مور او پلار ګزار کوي مور او پلار د کور نه وباسي مور او پلار ته کنځل کوي بلکې بعضې لا پېږي د قتل ارادې هم لري او د قتل ګزارونه یې پې هم کړي چې د قتل ارادې ولري د هغې به څه سزا یې آخر د دې به سزا صحیح نیکي ورسره کوه که نور څه نه وي که نه نو دعا خو ورته کوه که نه خو مور او پلار ته هم دا درخواست دی چې خپل بچي داسې تیار کړي قرآن ورته وښیوئ حدیث ورته وښیوئ چې کم سے کم دعا خو ورته کوي که نه چې بچی موږ داسې تیار کړو چې هغه بیا سبا زما د مرګ وږی دی چې دا به کله مري چې بس مال ماته پاتې شي نو په دغه بچي تندر لګي په دغه بچي باندې خړست لګي چې کله ته مړ شي کلونه به تېر شي او دا سړی به